سهار مو په خیر ډاکټر ذاکر نه. تر هر څه د مخه له تاسې ستاسو د هڅو له امله مننه کوم. زما پوښتنه داسې ده چې زه له تاسې یوه ډیره ساده پوښتنه لرم. کله چې تاسې د اسلام او تروریزم په اړه خبرې کوئ، دا یوه ډیره ساده پوښتنه ده چې زه یې د ځواب موندلو په لټه کې یم. هیله کوم چې زما پوښتنه په چا بده ونه لګیږي. په عراق، افغانستان او پاکستان کې څه روان دي؟ کله چې دې ته ورته خبرونه اورو چې یوې مېرمنې خپلو ماشومانو ته خواړه پخول چې ځانمرګي برید کې ووژل شوه. زه غواړم ډیره ساده پوښتنه له تاسې څخه وکړم. دا نو څه دي؟ آیا دا اسلام دی؟ او که دا کارونه هغه څوک کوي چې له اسلامه نه خبره دي؟ او که دا له اسلام څخه د هغوی ناسم درک دی؟ او په بښنې سره ماته داسې ځواب راکړئ چې په هغې کې دا نه وي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې دومره مړه شول او دومره ټپیان شول، دا وشول او هغه وشول، یا دا چې دا د امریکا پروپاګند او تبلیغات دي. ورور داسې پوښتنه لري چې په عراق او افغانستان کې څه روان دي، چې یوه مېرمن خپلو ماشومانو ته خواړه پخوي او بیا په ځانمرګي حمله کې ووژل شي. زه به تا ته د اسلام اصولو له مخې ووایم. دا به پرېږدو چې میډیا رښتیا وایي او که دروغ. د قرآن کریم په 5مه سپاره د مایدې سورت په 32 آیات کې الله جل جلاله فرمایي که څوک په ځمکه کې یو بېګناه انسان ووژني، داسې ده لکه ټول انسانیت یې چې وژلی وي، که هغه بېګناه انسان مسلمان وي او که غیر مسلمان، لیکن وژلو سره یې داسې ده لکه ټول انسانیت یې چې وژلی وي. او که چیرې څوک د یو انسان ژوند وژغوري، داسې ده لکه ټول انسانیت یې چې ژغورلی وي. نو په قرآن کریم کې د یو بېګناه انسان له وژلو منع شوې ده. که چیرې په ځانمرګي برید کې کوم بېګناه خلک وژل کیږي، دا نو بیا 100 په 100 کې اسلام کې نشته. که دا په افغانستان، پاکستان، امریکا، دوبۍ او هر چیرته وي، که تش په نوم مسلمان دا کار کوي، که د امریکا پروپاګانډ وي او که بل څه وي، مګر د بېګناه انسان وژل په اسلام کې منع دي. سمه ده. د پوښتنې جواب مو ترلاسه کړ؟ هو. 100 په 100 کې؟ هو. ښه، دا نو غلط کار دی. 100%. داسې بیان چې د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل دي، ما تر اوسه په بل کوم آسماني کتاب کې نه دی لیدلی. تر اوسه مې له قرآن عظیم الشان پرته په کوم بل آسماني کتاب کې نه دی لیدلی چې داسې پکې راغلی وي چې که چیرې ته یو بېګناه انسان ووژنې، داسې ده لکه تا چې ټول انسانیت قتل کړی وي، او که چیرې د یو انسان ژوند وژغوري، داسې دی لکه د ټول انسانیت ژوند چې د ژغورلی وي. اوس زه له تاسې بله پوښتنه لرم. تاسې وویل چې دا غلط کار دی که نه؟ 100%. سمه ده، سمه ده. ښه، تاسې ولې دلته یاست؟ زه چې دلته دې خلکو ته ګورم ډېر معصوم او مینهناک خلک دي. ولې تاسې دا ډول غونډې په نورو ځایونو لکه افغانستان او پاکستان کې نه جوړوئ، تر څو هغوی ته ووایي چې هغه څه چې تاسې یې ترسره کوئ په اسلام کې نشته، او ورته ووایي چې د بېګناه خلکو په وژلو به تاسې جنت ته نه بلکې دوزخ ته لاړ شئ. که په هر ځای کې بېګناه خلک وژل کیږي، که هغه په 11 د سپټمبر پیښه کې وو، که د لندن په چاودنو کې بېګناه خلک ووژل شول، که چیرې ته زما نه خوښیږي او تا وژنم، که چیرې زما یهود نه خوښیږي او زه امریکا ته لاړ شم تر څو بېګناه امریکایان د هغوی له کورنیو سره ووژنم، آیا له دې څخه به دا غوره نه وي چې تاسې دلته د 4 یا 5 کسانو مسلمانولو په ځای هلته لاړ شئ او هغوی پوه کړئ چې د بېګناه انسان وژل ښه کار نه دی، تر څو د زرګونو خلکو ژوند وژغورل شي؟ ماشاءالله، ورور ډیره ښایسته پوښتنه وکړه. دی وایي چې ته ولې پاکستان، افغانستان او یا بل ځای ته نه ځې تر څو خلکو ته دا پیغام ورسوي او هغوی منع کړي. وروره زه هره ورځ ځم، حتی زه اوس هم هلته یم. زه په سټلایټ کې یم او زموږ پیس ټي وي له 100 میلیونه خلکو څخه زیات لیدونکي لري. دا څه دي؟ دلته په دې غونډه کې 120,000 ګډونوال حضور لري او ته وینې چې موږ دلته ویډیو ریکارډ کوو. نو ولې موږ ریکارډ کوو؟ ځکه موږ د ویډیو په واسطه کولی شو پاکستان ته لاړ شو، افغانستان او حتی امریکا ته لاړ شو. او د جهاد او تروریزم په اړه زما درس له 100 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته رسېدلی، په دې معنی چې پیغام ټولې نړۍ ته رسیږي. زه هم دا اوس دا ویډیو ریکارډ ټیلیکاسټ ته ورکوم. زه هیڅوک نه مجبورم چې خامخا دې زما خبره ومني. آیا زه تا مجبوروم؟ نه نه نه. نو زه څنګه د افغانستان او پاکستان خلک مجبور کړم؟ په ورته مهال کې زه هم همدا وایم چې بېګناه خلک وژل کیږي. زه له تا سره موافق یم. څومره خلک لکه تا چې وویل چې آیا دلته له مسلمانولو به هغه کار غوره نه وي؟ نو زما کار د پیغام رسول دی. فذکر انما انت مذکر. الله پاک په سورة الغاشیه کې فرمایي زمونږ کار خلکو ته د پیغام رسول دی، موږ د خلکو زړونه نشو بدلولی. الله پاک خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی چې ته نیکې لارې ته هدایت کوونکی نه یې، هغه الله دی چې چاته وغواړي هدایت ورته کوي. زه خبرې کولی شم مګر څوک بدلولی نشم.
دا الله پاک دی چې انسان ته هدایت کوي او بدلوي یې. زه کولی شم وغږیږم که خلک پوهیږي او که نه دا د الله پاک کار دی. اساسي پوښتنې ته به راشو. زما په نظر ته باید زما کیسټ آیا تروریزم په اسلام پورې منحصر دی وګوري. که چیرې ته دغه کیسټ وګورې نو د تروریزم په اړه به ستا نظریه پراخه شي. اوس ما ته وخت اجازه نه راکوي چې په دغې اړه وغږیږم. زما په نظر تروریستان زیاتره سیاستمداران دي. دا هغه څوک دی چې دا ایجادوي. که ته هر چیرته لاړ شي آیا ته پوهیږې چې په انډیا کې په ټولو پیښو کې سیاسون په مستقیم او غیر مستقیم ډول ښکیل دي؟ ولې د بابري مسجد پیښه رامنځته شوه؟ ولې؟ د سیاسیونو له امله. د ګجرات پیښه د سیاسونو له وجې. په 11 سپتمبر کې څه پیښ شول؟ یو ځل زما کیسټ وګوره. دا د هغوی داخلي کار و. د امریکایي ساینسپوهانو له نظره هغوی وایي چې د 11 سپتمبر پیښه د 19 عربانو په لاس کېدل ناممکنه خبره ده او دا یو داخلي کار و. ذاکر نایک یې نه وایي. 2 امریکایي ساینسپوهان یې وایي داخلي کار و. چا وکړ؟ جورج بوش. افغانستان. لږ صبر وکړه تر څو زه خپل جواب پوره کړم. په افغانستان کې په زورګونو خلک وژل کیږي. دوی پرې کلسټر بمونه غورځوي. دې ته پوښ وخور کړئ. په زورګونو خلک. تاسې په ځانمرګو حملو کې د خلکو وژل یادوئ. هو دا حرام دي او زه دا کارونه غندم. مګر له دې څخه زیات باید هغه وغندل شي کله چې امریکا خپل پوځونه افغانستان او عراق ته لیږي او هلته په زورګونو خلک وژني. صدام حسین. زه د صدام حسین مینوال نه یم. هغه هم ډېرې خطاګانې ترسره کړې وې. د عراق خلک به له صدام حسین څخه ډارېدل مګر کله چې امریکایان عراق ته ورننوتل نو خلک له صدامه ډېر له امریکا څخه ویرېدل. امریکا د دې لپاره عراق ته رانغله چې خلک له صدامه خلاص کړي. پوهیږي چې امریکایان د څه لپاره عراق ته راغلل؟ معلومه خبره ده چې د تیلو او پیسو لپاره. د هغوی اصلي هدف خپلې ګټې او تیل و.